بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زه شیف دلدار، تاسو ګورئ ډي آر کې فوډ چینل. نن زمونږ ریسیپي ده کلفي آیسکریم. کلفي آیسکریم د جوړولو ډېر اسانه طریقه. راځئ چې په جوړولو یې پیل وکړو. بسم الله الرحمن الرحیم. ډوډۍ 3 عدده، ښه به یې مکس کړئ ماشین کې. چهارمغز یا غوزان به اندازې سره چې څومره تاسو خوښوئ هغونه به مکس کړئ ماشین کې. شیدې 1 لیټر، شیدې به ښه جوش کړئ د 30 دقیقو دپاره یا 40 دقیقو دپاره. ماشین شوې ډوډۍ به پکې مکس کړئ. بوره 1 پیاله یا څونه چې ستاسو خوښیږي. لاچي پوډر 1 قاشقه د چای، زعفران 20 عدده، میده شوی پسته 2 قاشقې د غذا، چهارمغز یا غوزان 2 یا 3 قاشقې. دا به یو جګ کې یا داسې لوښي کې وباسئ چې بیا د اسکریم خانې ترې ډکې شي. تاسو کولی شئ چې که د اسکریم خانې نه وي په پیالې کې یا په کوم بل داسې لوښي کې کولی شئ چې استفاده ترې وکړئ. ډي آر کې فوډ چینل هم ځان سره سبسکرایب کړئ چې تر څو نور نوې ویډیوګانې تاسو ته هم په وخت ورسیږي. کله چې کلفي آیسکریم تیار شو او کله خانو کې و پیاله کې واچو، نو هغه نه بعد به 1 ساعت دپاره کېدی چې ښه یخ شي. هغه نه 1 ساعت چې کېښوده نو بیا به یې یخچال یخ خانه کې کېدی. ګرم به یې نه کړئ ځکه چې د یخچال درجه هم خرابوي او کلفي هم بیا صحیح نه راځي. او بیا به یې 8 ساعتو دپاره یا 1 شپې دپاره به یخچال کې کېدی. هغه نه بعد به یې وباسئ، دغسې اوبو کې به یې ووهئ او اوبه یې باسئ او بیا به استفاده ترې وکړئ. مننه ستاسو د لیدو نه. نننۍ ویډیو زمونږ پای ته ورسېده. بیا به ګورو انشاءالله د یو نوې ریسیپي سره. په الله سپارم. ښه وخت ولرئ. د الله په امان.